السلام علیکم ټولو ملګرو ته ډېر سلامونه. دا په سکرین چې تاسو ته ښکاري دا د پښتو مشهوره ټیک ټاکره سایکو ارباب نومیږي چې پرون په پیښور کې مړه شوې ده او له دې دنیا او ټیک ټاک سره یې د تل لپاره په مخه ښه وکړه. د دې جنې نوم اصلي بل څه ده، خو په ټیک ټاک باندې د سایکو ارباب په نوم باندې مشهوره ده او خلک وایي چې د ټیک ټاک مشهوره سټار وفات شوې ده. له دې سټار سره به اوس الله پاک په خبر کې حساب کتاب کوي. خو هغه جنې چې اوس هم په دې دنیا باندې ژوندی دی او په ټیک ټاک او نوره سوشل میډیا باندې دغه ګندګي او فحاشیانې کوي، د هغوی لپاره یو غټ درس او عبرت دی چې له دغو فحاشیانو او ګندګریانو څخه لاس واخلي او فکر وکړي چې یو ورځ به موږ هم د سایکو ارباب په شان د الهي حضور ته حاضرېږو او هغه ته به د دغو ټولو فحاشیانو او ګندګریانو ځواب ورکوو. ملګرو، د پولیسو په بیان کې راځي او ویل کېږي چې دې ډېرې زیاتې ګولۍ خوړلې او د هغو ګولیو په وجه باندې دې خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو اوس دا معلومه نه ده چې دغه ګولۍ دې ولې خوړل دي. آیا د نشې او مستي په خاطر یې خوړل دي او که نه د کوم بل غم او ډپریشن په خاطر؟ ویل کېږي چې دې به په ټیک ټاک باندې مختلف قسمه ویډیوګانې جوړولې، ډانسونه به یې کول او لایف به راتله. د دې د ورور یو بیان راغلی ده چې دا یوازې په ورسک روډ باندې په یو فلیټ کې اوسېده او هغه هم دغه منلې ده چې زما د خور سایکو ارباب د ډېرې نشې او زهرله موادو د خوړلو په وجه شوی دی. زموږ له هیچا سره هم څه بدي نشته او نه هم په چا دعوه لرو. پولیس هم وایي چې په لومړني تحقیقاتو کې دا معلومیږي چې د دې وژنه د ډېرې نشې په وجه باندې شوی او پولیس وایي چې کله موږ دا تر هاسپیټله پورې رسوله نو دې ساه ورکړې وه او دا وفات شوې وه. د دې مړی اوس پولیسو د پوسټمارټم لپاره وړی دی او ورور یې هم له اسلام آباد څخه پیښور ته راغلی دی او پولیسو ته یې خپل ټول بیان ورکړی دی.